د جناب حضرت محمد علیه السلام یو څو غوره خویونه چې باید تاسې ترې خبر اوسئ او په خپل ژوند کې عملي کړئ. پر لار باندې په ارامۍ او عز تګ کاوه. د تګ په وخت کې قدمونه پر ځمکه نه کښول. نظر یې ښکته اچاوه او ځمکې ته یې کتل. څوک چې به یې لیده سلام به یې پرې اچاوه او هیچا په مبارک مخ کې سلام نه دو راچوله. کله چې به یې چاته لاس په لاس کې ورکړ ژر به یې د هغه لاس نه خوشي کاوه. د خلکو سره یې داسې ژوند کاوه چې هر چا به فکر کاوه چې هغه حضرت مبارک ته نږدې کس ده. هیچا ته به یې د سترګو تر بیخو نه کتل او مخامخ به یې ورته کتل. هیچا ته به یې برګ برګ نه کتل. چې کله به یې اشاره کوله په لاس به یې اشاره کوله، نه په وریځو او سترګو. اوږد مهال یې پټه خوله ته درلود، د اړتیا پرته یې خبره نه کوله. د کله چې به یې د چا سره خبرې کولې د هغه خبرو ته یې ډېر غوږ نیوه. د هر چا سره چې به یې خبرې کولې په بشپړ ډول به یې سینه ورګرځوله او مخامخ به ورته کښېناسته. که دې دا نیک خویونه خوښ شوي وي ضرور به یې تر نورو رسوي انشاءالله.